السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې خاوند مې د شپې ناوخته راځي، یا انډیوالان خپلې کوټې ته راغوښتي مجلس وي یا دی تللی وي خو ډېر ناوخته راسي، دا د شریعت د نظر څخه وایي څنګه دی؟ محترمه نه دی روا. رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وایي لا ثمره، خبرې د شپې به سړی نه کوي د ماښام د لمانځه څخه بعد، ما سوه دوه نفره چې څوک په لمانځه لګیا وي تر هره وخته لمونځ کولی سي، او یو څوک مسافر وي، مسافر ته هم بیا پروا نه لري ځکه د هغه یو ضرورت وي، په یو شي به اخته وي. او بل روایت کې راځي چې یا واده یي. نو فقهای کرام وایي دغه خبرې ولې مکروه دي وروسته د ماښام د لمانځه څخه؟ وایي ډېر ځله دغه خبرې لهو و لعب ته مفضي سي، په ناروا کې سړی مبتلا سي. لهو و لعب هغه کارونه دي چې نه د آخرت ښېګړه کې پکښې وي نه د دنیا. او کله کله دغه مجلس د سهار لمانځه ته تاوان وکړي، بیا نسي راکښېنستلی، او هغه څوک چې د شپې تهجد کوي هغه ته بیا نسي راپورته. وایي که چا د حاجت مهمه و، ضرور حاجت یې و، بیا پروا نه لري که خبرې وکړي، چې هغه کلیوال راټول سي، یو مشوره یې نو سره کښېني، یو ګنټه دوه ګنټې مجلس وکړي، نو خو هم له ماښام لمانځه بعد په دې کې بیا څه مشکل نشته. او که دا قرات القرآن یا قرآن تلاوت کوي و ذکر یا ذکر کوي و حکایات صالحین، یا یو څوک بیانونه اوري، یا عالمي کتاب ګوري، یا امي یو بیان ته غوږ نیولی، او فقه و حدیث، او یا میلمه راغلی هغه میلمه سره په مجلس باندې اخته وي، هغه د میلمه چې مثلا بیاباني میلمه یې راسي په ستا کره شپه سي، دا چې هر ماښام ته انډیوالان راغواړي دا نو بیا میلمانه نه دي. نو محترمه د شپې مجلس باید خاوند نه وکړي، نینور ځوانان وکړي. په دغه مجالسو کې ډېرې غټې فتنې پرتې دي. ایا ستاسو خاوندان چې ورک وي د الله جل جلاله پر قرآن سره راټول سوي، قرآن تلاوت کوي، او که ذکر کوي، که د درود مجلس لري، یا به ورکې کوي، یا به کرمبوټ کوي، یا به فلمونه ګوري، او یا به په نور لهو لعب باندې اخته وي. دغه ځوانان دې نو لږ د الله څخه وبېرېږي چې معاینه یې په توره خونه کې پرېښي، دی په پردو کوټو کې ناست وي. د ډېرو خلکو ښځې داسې دي چې هغه په دې چم نه دي ناراضه نه بلکې خوا یې بدېږي. محترمینو تاسو فکر وکئ، دغه ښځه چې تاسو کور ته راله دا امانه سو، ستا په لاس کې یو امانت دی، امانت به سړی نه ضایع کوي، امانت سره به سړی ډېر احتیاط کوي. نو ماښام لمونځ چې مو ښه په جماعت وکئ، کور ته راسه، د خپل اهل بیت سره ښه دیني مجلس وکړه. د دیني مجلس بعد که مو خپل د ژوند مناسبت و هغه وکئ، که نیښه اودس وکړه، دوه رکعته لمونځ وکړه، په راسته اړخ باندې پرېوځه چې الله سهار ته به زه مړ یم که به ژوندی یم، سبا به بیا زه پر دې نالي پرېوځم، او که به تور قبر ته شو سوی یم. د شپې محترمه تهجد ته راپورته سه، پر خپل اهل بیت پر خپله بیبي هم غږ وکړه، ورته راپورته سه، زه ورته ورته په دې ژوند کې باید یو له بله کومک په دین کې سره ورکړو. خپلې بیبي ته ووایه چې راسه د الله جل جلاله طاعت او بندګي وکړو، الله به مو په عمر و په رزق په ژوند کې برکت واچوي. تهجد لمونځ وکړئ، بیا بېرته بیده سئ، د سهار لمانځه ته بیا راپورته سئ. دغه نبوي ژوند دی، دا نبوي طریقه ده. دا چې خاوند کللی په 3 بجې کور ته راځي، نو دلته ډېر حقوق ولاړل تلف سول، ډېر حقوق تلف سول، هم د الله حقوق تلف سول، هم د بنده حقوق تلف سول. نو محترمینو دا د کوټو مجالس، دا د لوپرانو مجالس، دا مجالس پرېږدي، په دې کې مو خیر نسته. کاشکې زموږ ځوانان د درود د ختم په خاطر سره جمع کېدلی، کاشکې د قرآن د ختم په خاطر جمع کېدلی، کاشکې د ذکر په کولو باندې دوی سره جمع کېدلی چې ذکر کوو، خو دوی فلمو ته ځي، فلمونه ګوري، هلته په فسقو په ناروا باندې اخته یي. هغه د شیخ مبارک خبره ده، وایي که توانستیم ندانستیم، که دانستیم نتوانستیم.
و چې طاقت مې ونه پوهېدلم چې پوه سوم بیا مې طاقت نست. اوس طاقت لرو، د سجدو طاقت لرو، د نفلو طاقت لرو، د ختمو طاقت لرو، د ژړا طاقت لرو، هر څه کولی سو په دین کې، هره قرباني کولی سو، خو نه پوهېږو، بیعقلان یو. کوم وخت چې مو قبر ته ورشوکې دانستیم نتوانستیم پوی سوم، خو طاقت هلته بیا نسته. رد المحتار جلد اول صفحه 201. مطلب فی طلوع شمس من مغربها، ته دې مطلب څخه یوه دوې ورقې شاته یا دې ته پوره وضاحت ورکړی دی. نو محترمینو دا مجالس پرېږدئ، دا مجالس پرېږدئ، پر خپلو بیبیګانو باندې رحم وکړئ. هغو د پلار کور د مور کور ګرده شیان درته پرېښي دي، درته راغلي دي، د ورځې ستاسو په خدمت کې د شپې لوفرانو، تاسې ځئ په نورو کوټو کې مجلسونه ورته کوئ، معنې یې په خونه کې یوازې پرېښي. یو که په دیني مجلس اخته یا په دیني محاوره اخته یا خو بیا معینه شکایت نه کوي. خو دا اوس زه یم نن ماښام زه د شپې پر 10 بالا 3 بجې باندې زه پرېوتلم، کله 3:30 بجو ته ورسېدم چې ما اودس شان سره کوو 3:30 بجې وي. نو سهار مازه ته بیا بېرته راپورته سو. ما ته ښځه نه وایي چې ته د شپې چیرې. نو خو راپوهېږي چې د شپې مې خاوند په مسایلو اخته دی، د امت په خدمت اخته دی. نو که زه اوس داسې د لوفرانو سره ناست وی، یو بد کارونه مې کولی، کرمبوډ شیان مې کولی، بیا به زما معینې هم شکایت کولی، زما ښځې به هم شکایت کولی. داسې خو شکایت نه کوي، هغه په دین اخته یې، خپل دین کوه. نو کاشکې تاسو دا مجالس د دین وای، بیا به مو نه ښځو شکایت کولی نه به موږ بیا درته غږېدلی. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. معصوم منصور ولې سم نه بدېږي؟ نو خو دا مې ښه در سره وکول چې دا له استاذه مې راوستله، دلته مې پرېایستله.